واذا او کله چې قیل ویل شي لهم د منافقانو ته هغوی ته یعنی د منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض زمکه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن مجید د ترجمه سبق نمبر 11 دی او سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، دویمه رکوع ده پکې. نن به ان شاء الله مونږ یو لسم او نواخله تر د 14 پورې آیاتونه وایو. او د دې نمخ کې مونږ درې آیاتونه ویلو د منافقانو تذکره او پکې ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دغه ځای پورې د درې آیاتونه ویلو چې منافقانو په خوله باندې وی چې یاره مونږ ایمان راوړی دی، حالانکه دی ایمان دی مؤمنان نه وو. قرآن کلام وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه وو. یخادعون الله والذین آمنوا دی به الله جل جلاله او د مؤمنانو له دوکه ورکوله. نو الله له څوک دوکه ورکولی نشي. د دې مطلب دا یخادعون رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان لبه دوکا ورکولا. نو وما يخدعون الا انفسهم، حالانکه وی دی با مؤمنانو له دوکا نه ورکول، خپل ځانونو لبه دوکا ورکولا. وما يشعرون او دی په دغه باندې نه پوهیدل چې مونږ ځان له دوکا ورکو. یخادعون فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې یو مرض و. هغه د څه شي مرض و؟ د نفاق مرض و، د کفر مرض و، هغه د حسد مرض و، د بغض، د کینې، د شک مرض و. او فزادهم الله مرضا، د دې د مرض الله نورم زیات کو. ولی زیات کو؟ چې دی به منافقت کولو، دی به په قرآن کې شکم کولو چې دا قرآن نه دی، او نبی علیہ السلام به آخري پیغمبر هم نه منلو، او نفاق پم کولو، او دی به حسد او بغض او کینه دام پکې ډیر زیاتو کنه د مؤمنانو سره. نو فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د دې دروغ هغه څه دروغ او دی به قالو آمنا مونږ ایمان راوړی دی. نو په مؤمنانو ته به وي، نو دی به دغه دروغ وي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم دروغ وي. نو الله جل جلاله د دې د وجنه دی له سخت ترین عذاب به ورکوي. ولهم عذاب علیم، دردناک. علیم معنا دا دردناک عذاب ته وي، دردناک عذاب. عذاب خو سزا ته وي، او علیم معنا دردناک سزا به ورکوي. عام سزا به نه ورکوي. کافرانو له چې کومه سزا ورکوي دا غینه به سخت ترین سزا دغه منافقانو له ورکوي. ٹھیک شو؟ د کافرانو له چې کومه عذاب به ورکوي نو هغې ته عذاب عظیم ویلی دی. ختم الله علی قلوبهم دغه آیات کې غشاوة ولهم عذاب عظیم. عذاب عظیم، عذاب عظیم بچی دی دا به کافرانو ته وي، او عذاب علیم، عذاب علیم به ابد منافقانو دپاره وي. دردناک ترین، د هغې نه به دردناک ترین عذاب بل نه وي. ٹھیک شو جی؟ نو دغه به الله د منافقانو له ورکوي. اوس دې کې مخکې د دې نور چې کم غلاظت او د دې به کم یعنی منافقتو هغه په دې نور آیاتونو کې اوس بیان کړی دی چې دې کې نور کم عیوب کم کارونه به دی کول. دې منافقانو به مؤمنانو سره کمی دوکې کول او کم طریقه به اختیاروله. نو هغه په دې کې مونږ ته اوس بیانوي. نو اول تلاوت کو، د هغې نه پس به انشاءالله مونږ په دې کې مختصر تفسیر کو. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. صدق الله العظیم. د دې آیاتونو به ان شاء الله مونږه لفظي مختصر ترجمه او مختصر تفسیر کوجی. نو رازو واذا قیل واذا دا اذا چې کلم راشي د دې معنی به وی هر کله چې یا کله چې ٹھیک شو. نو د دې به دغه معنی وي واذا او هر کله چې یا صرف دا هر تل لري کله چې قیل. دا قیل په اصل کې قویلا دا سی وګورئ جی قویلا. دا قویلا دا د مجهول صيغه ده. ٹھیک شو. دا خبره پکې کوشش کوم چې نه کوم خو بعض وخت کې پکې راشي چې دا قیل او ویل شوی دی. نو دا قیل معنا دا ویل شي و اذا او کله چې قیل ویل شي لهم هغویتا. د دې لام معنا به موږ وکړو او د دې هم معنا را هغوی یعنی دا منافقانو ته کله چې د منافقانو ته ویل شي و اذا او هر کله چې قیل ویل شي لهم دغه یعنی هغویتا یعنی دغه منافقانو ته لهم معنا هغویتا یعنی دغه منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ. ٹھیک شو. نو افسد یفسد معنا فساد خورول یو علاقه کې فساد خورول. نو لا تفسدوا دا د نهي صيغه ده او د جمع او په دې کې د نکول حکم شوی دی. د منافقانو ته حکم شو چې تاسو فساد مخوروي تاسو فساد مکوئ. ٹھیک شو. لا تفسدوا لکه زه اوس تاسو ته وایم چې لا تجلسوا تاسو مکه نه یا زه تاسو ته لا تكتبوا تاسو لیکل مکوئ. نو یو کس ته چې ته فساد مکوا نو هغه ته لا تفسد ته فساد مکوا. او دوه ته چې نو لا تفسدا تاسو دوه فساد مکوئ. او ډیر کسان دي نو هغه ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ دي که حکم دی د نه کولو حکم دی. یو د کولو حکم هغه ته امر وای. یو چې چاته د کار په سختۍ سره وي چې دا کار وته نه کې نو هغه ته نهي وای نهي. ٹھیک شو. نو دا نهي دا لا تفسدوا تاسو فساد مخوروي یا تاسو فساد مکوئ. د منافقانو ته وایي چې تاسو فساد مکوئ. فی الارض ارض زمکه ته وایي. نو ارض چې کوم ځای کې راشي د دې معنی به زمکه وي. نو امید ده چې تاسو دلته کې د ارض معنی زده کړئ نو بیا به ټول قرآن کې به تاسو د ارض په معنی پوهیږئ. او د فی معنی را کی نو فی الارض زمکه کې و اذا قیل او کله چې ویل شي لهم هغویتا یعنی دغه منافقانو ته چې لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض فزمکه کې فساد مکوئ. اوس وورئ دا لا تفسدوا چې ورته ویل چې تاسو فساد مکوئ نو فساد نه څه مراد دی. ګورئ دې منافقانو به قتل غلا ډاکا بدکاری دې ته به اغویم فساد وي. د منافقانو به ورته فساد وي. نو دوی خو دغه نه کول خو الله پاک ورته دلته څنګه وایي چې دا تاسو فساد مکوئ. نو کوم قسم فساد ورته یادوي؟ فساد ورته دا وایي چې تاسو کفر مکوئ تاسو ګناهونه مکوئ تاسو د مسلمانانو په ډلو کې چې کینئ. ځکه مسلمانانو ته خو به وي صحابو ته به وي چې آمنا مونږ هم ایمان راوړی بالله و بالیوم الاخر مونږ هم په الله او د قیامت په ورځ ایمان راوړی دی. دی به مسلمانانو ته نو مسلمانانو به چې کله خپلو کې مشوره کوله نو دا منافقان به ځان سره کېنول. ځکه دی به وي چې موږ ایمان راوړی او په ژبه باندې به کلمه ویله نو دی به بیا د دې مسلمانانو د مشورو چې کومه خبره وه هغه مشورې خبره به اوچته کړه او کافرانو ته به وکړه. ځکه دی خو به کافرانو ته وي واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم مونږ خو ستاسو ملګري یو په دین کې په عقیده کې مونږ ستاسو ملګري یو. نو دیبا د مسلمانانو د راس خبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راس خبري هغه به کافرانو ته ورسولي. چې کله به نبی علیہ السلام او صحابه بعد د کافرانو په لخر باندې د حمله کوم خپل کې مشوره کوله نو د کافرانو باندې منافقانو به هغه خبري ځان سره نوٹ کړي او لا بړل کافرانو ته او کافرانو ته به وی ګوره ځان تیار کړي مسلمانان پتا سو حمله کوي. او الته خو به هغه ته وی چې موږ تاسو ملګری یو صرف مسلمانانو ته په جبه باندې وایو او مسلمانان چې کوم جهاد وګټي او کوم مال غنیمت تقسیمي نو ځکه خپل صحیح مسلمانانو باندې تقسیمي نو موږ ته به فائدہ راورسي.
نو دا فساد به کولو. نو الله پاک ورته فرمایي لا تفسدوا چې تاسو دا فساد مکوئ بالکفر والتعویق عن الایمان. جلالین شریف کې وای لا تفسدوا بالکفر، تاسو د کفر دا فساد مکوئ، والتعویق عن الایمان او د ایمان نه د خلکو د منی کولو فساد مکوئ. دی منافقانو با یو بل کار کولو، دی منافقانو با یو داسې کار کولو چې کم کمزوري مسلمانانو لیله نوی به مسلمانان شوي نو هغه با خلا پاخه مؤمنان بنو، نو دی با د کافرانو چې کم اعتراضات او کم شبهات پو هغه به راوړل دی منافقانو دا کمزور او ضعیف الایمان مسلمانانو مخ ته کول، نو دا غیبه لګ نور شک پیدا کېدلو، نو غیبه د اسلام نه لګاوړېدل، اورېدو طرف ته کوشش په دې منافقانو کولو. خو بیا به نبی علیہ السلام او صحابه دا غي ایمان باندې مهنت کو نو مضبوط پشو، نو دا دی به دا فساد کولو. الله پاک ورته چې لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ. کم فساد؟ بالکفر والتعویق عن الایمان، د کفر دا فساد مکوئ او والتعویق عن الایمان د ایمان نه د خلکو در منی کولو دغه مکوئ، فساد مکوئ. بل د مسلمانانو دا خبري د کافرانو مجلس کې رسول دا هم یو فسادو. نو بیا به چې دی ته ووي کنه چې یاره تاسو داسې مکوئ، دا تاسو څه کوئ؟ نو دی به وي چې یاره مونږ خو تاسو سره هم ښه تعلق ساتو، کافرانو سره هم ښه تعلق ساتو، زمونږ مطلب دا دی چې مونږ ستاسو دواړو خپلو کې روغه وکړو. حالانکې دی به هلته کافرانو ته هغې کې به یو د مسلمانانو کمزوریانې به ورته ښودلې، یا مسلمانانو چې کوم د پټ او د راز ځایونه هغه به ورته ښودل چې تاسو ول اول دغه ختم کړئ او بیا په دی باندې حمله وکړئ. نو دی به دا ظلم کولو، دا نفاق به کولو، دا منافقت به کولو. نو الله جل جلاله ورته بیا فرمایل چې لا تفسدوا فی الارض، پس مکه کې فساد مکوئ. دا تاسو چې کم دوانو طرفونو ته هغه دو پړیزه ورته مونږ وایو یا دو مخیزه ورته وایو، او اردو کې ورته دوروخي وای، دوروخي چې یو ته یو شانتی وای بل ته بل شانتی وای. نو دی با دغه شان مسلمانانو ته به مونږ تاسو ملګریو الته به غي ته وای چې نه ګوره مونږ خو غي تاسو په جبه وایو، خو ګوره مونږ هم تاسو کسانیو او دبل چانیو او تاسو د مسلمانانو باندې دا حمله وکي یا دا وکي یا دا وکي. نو دوی به دا فساد کولو. نو چې مسلمانانو ورته وی چې تاسو څه کوئ، نو دوی به وی نه 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 ګوره مونږ خو مصلحان یو، مونږ خو خلکو له صلح کوو، مونږ ګوره دغه نه یو، مونږ ګوره منافقان خو دلته نه ښکارو، مونږ خو غواړو چې تاسو لم راځو او کافرانو لم زو راځو، مونږ وایو چې یاره تاسو خپلو کې دا جنګ جګړه او دغه ختم شي، فساد ختم شي، او مونږ خو مصلحان یو، مونږ غواړو چې تاسو دوانو صلح وکړو. ٹھیک شو؟ لکه نن سبا چې څنګه په فلسطین سره شروع دي، ٹھیک شو؟ کله امریکا وایي مونږه صلح کوو، کله یو ملک راپاسي وایي مونږه صلح کوو، حالانکه دا خپلو کې یو دي. نو همدغه خبره وه. واذا قیل او هر کله چې ویلی شي لهم د منافقانو ته، هغوی ته یعنی د منافقانو ته، لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې، قالو نو دا منافقان وایي، هغوی وایي، قالو دا د قاله جمع ده، قالا قالو هغوی وایي، قالو هغوی وای. نو دا د جمع صيغه ده، جمع مذکر غایب. نو دی معنی ده هغوی وای انما بشک، صرف بشک د دې انما نه ده بشک چې کوم ځای کوم قران کې ان راضی د دې معنی به بشک، او چې کله ان او ما دا دواړه یو ځای راشي نو دا د تاکید د پاره راځي. یو خبره کې چې ډیر زور پیدا کوي کنه، نو الله پاک دا غینه مخ کې انما تذکره وکي چې انما دی منافقان وی انما بشک مونږه نحنو مونږه، نحنو معنی چې کوم ځای کې قران کې نحنو راضی د دې معنی به وي مونږ. ٹھیک شو؟ انما بشک صرف نحنو مونږ، صرف مونږ مصلحون اصلاح کوونکیو، ټول اصلاح کوونکیو. نو مصلح معنی را صلح کوونکی. د دوو کسانو جګړه شوي، دا دریم کس راشي دا د دې دوو روغه کوي، نو دته مصلح وای، مصلح. او دوو کسان چې صلح کوونکي نو هغې ته مصلحان وای. او چې ډیر کسان وي د دوو نه زیات نو هغې ته مصلحون وای، مصلحون. نو دی وای چې نحنو مصلحون، مونږه صلح کوونکي خلک یو، مونږه اصلاح کوونکي خلک یو، مونږ فساد نه کوو. انما نحن مصلحون، مونږ خو صرف صلح کوو، مونږ خو صرف اصلاح کوونکي یو، صلح کوونکي خلک یو. ٹھیک شو؟ نو دغه دی. بیا الله پاک فرمایي الا خبردار، الا خبردار. نو دا الا چې په قران کې کوم ځای کې راځي دا غي معنی به وي خبردار.
ٹھیک شو خبردار انهم ان بیا راغه نو دا ان معنا بیا ما بشک کړي دلته دا ان معنا بشک او دلته دا ان معنا بشک او ټیک شو او هم معنا د هغوی هم معنا د هغوی نو الا خبردار انهم بشک هغوی ان بشک هم هغوی هم المفسدون دلته بیا هم راغه او دلته هم دی نو دا هم چې دا د تاکید د پاره راغه دا دویم هم چې دا د تاکید د پاره راغه ٹھیک شو دی به وی چې مونږه فساد کوون کی نه یو مونږ خو صلح کوون کیو نو الله پاک خبردار کړ نبی علیہ السلام او صحابه الا خبردار انهم بشک هغوی هم دغه منافقان هم المفسدون هم هغوی ټول فساد کوون کی دي دا دوباره چې را هم راغی نو دا ډیر تاکید د پاره چې ګوره یاد وساتئ هم دا منافقان فساد کوونکي دي مفسدون دا د مفسد جمع ده مفسد فساد کوونکي ته وایي مفسد فساد کوونکي ته وایي دا دې ته موږ وایو صيغه اسم فاعل نو دا د جمع صيغه اسم فاعل لا نو هم المفسدون معنا هم هغوی فساد کوونکي دي هم هغوی فساد کون کی دي نو د دې معنی به موږ داسې کوو الا خبردار انهم بشکا هغوی هم المفسدون هم هغوی فساد کون کی دي ٹھیک شو نو یا به داسې وای الا انهم هم المفسدون بشکا خبردار بشکا هم دوی فساد کون کی دي یا هم هغوی فساد کون کی دي هم دا منافقان فساد کون کی دي ولکن او لیکن نو ګوره دا لیکن مونږ وایو او عربی کې لیکن دی نو لیکن لا يشعرون هغوی نه پويږي دا منافقان نه پويږي په دې خبره چې یاره مونږه منافقان یو خپي پويږي او دوه ډلو سره ملاويږي خو الله پاک فرمایي چې ګوره خبردار دی مفسدان دي فساد کوونکي دي خو د دې شعور نه لري چې مونږه فساد کوونکي یو دی خو فساد څه ته وایي دی فساد قتل ته وایي بدکارۍ ته وایي ظلم ته وایي زیاتی ته وایي دغې ته وایي خو دا فساد نه ګڼي چې یاره د مسلمانانو د راز خبرې کافرانو ته رسوه مسلمانانو کم کمزوري دي نوي مسلمانان شوي د دې ایمان کمزوری کول یا دغه شانتې اخوا کافران د مسلمانانو خلاف راوچتول ټیک شوه نو دا فسادو دی فساد ته دی فساد نه وي ٹھیک شو نو ځکه وی ولکن لا يشعرون لیکن دی نه پوهیږي و اذا وګورئ دلته م اذا راغلو د هغې معنی د هر کله چې او دلته م اذا راغی د دې معنی د هر کله چې نو که ته ورسره هر استعمالي وکنه خو د اذا معنی د کله چې او واو معنی د او کله به دا واو د قسم دپاره استعمالیږي هغې باندې من بیا زه پوه کړم خو دلته د واو معنی د او و اذا او کله چې قیله وویلی شي نو دلته هم د قیله معنی د وویلی شي او دلته هم د قیله معنی د وویلی شي لهم هغوی ته دلته هم د هغې لهم معنی د هغوی ته د دې لام معنی د تا او هم معنی د هغوی یعنی دغه منافقانو ته کله چې د منافقانو ته وویلی شي و اذا او کله چې قیله وویلی شي لهم د منافقانو ته دوی ته یعنی د منافقانو آمین دا د امر صيغه ده دې کې حکم کیږي زه تاسو ته ایمان راوړه آمین ته ایمان راوړه چې دوه ته چې تاسو ایمان راوړئ نو آمینا تاسو دوه ایمان راوړئ دې کې ما تاسو ته حکم وکړو اوس چې ډیرو ته چې ایمان راوړئ نو منافقان خو ډیرو نو هغې دپاره به آمینو استعمالیږي ټیک شوه و اذا او کله چې قیله وویلی شي لهم دوی ته یعنی هغوی ته یعنی دغه منافقانو ته آمینو تاسو هم ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې کما د دې کاف معنا د کاف د تشبیه دپاره استعمالیږي د دې معنا څنګه چې کما لکه څنګه چې آمنه ایمان راوړې الناسو خلقو کم خلق ته مرادو صحابه دلته کې وایي آمن الناس اے اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم جلالین شریف کې لیکلي لاندې ورته وایي کما آمن الناس اے کما آمن اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم څنګه چې داسې ایمان راوړی څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ایمان راوړی دی نو دلته کما آمن الناس نه مراد صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین دي چې هغوی څنګه بهترین ایمانو مضبوط ایمانو او هغوی به د الله د نبی صلی الله علیه وسلم عاشقان مو د الله جل جلاله عاشقان مو هغوی به د دین لپاره خپل کلی وطن خپل فصلونه خپل بچي خپل بیبیانې هر څه پرېښودل او د الله د دین لپاره به تلل قربانۍ لپاره نو الله پاک دی منافقانو ته وای آمینو تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې د خلکو ایمان راوړئ یعنی د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین ایمان راوړئ نو قالو دی وای دا منافقان وای هغوی ټول وای قالو هغوی ټول وای دا منافقان انؤمنو
د دې حمزه معنا را دې ته مونږ وایو حمزه استفهامیه. استفهامیه معنا را سوالیه. د دې حمزه معنا را آیا نؤمنو دا نؤمنو د جمع متکلم صيغه ده. د دې معنا را مونږ ایمان راوړو. او انؤمنو معنا را آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړي السفهاء بوقفانو قمقلانو جاهلانو دی صحابه ته د قوي خد منافقانو صحابه ته قمقلان سفهاء ورته وي. دا سفهاء چې دا د سفيهون جمع ده. سفيهون بوقف توي قمقل توي. نو سفيهون یو قمقل توي، سفيهان دو توي، سفهاء ډیرو توي. ٹھیک شو؟ لکه شریف یو شریف توي او شرفا د دې بیا جمع راځي. شرفا غریب یو غریب توي، غربا دغه جمع راځي. د قشن سفيه یو بوقف قمقل توي جاهل توي او سفهاء د دې جمع را چې دا لکه د منافقانو ته چې ویل شو چې تاسو ایمان راوړی څنګه چې صحابه ایمان راوړی نو دوی ورته قالو هغه ټولو به وي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړی السفهاء دی بوقفانو. صحابه ته اشاره وکړه چې دا بیوقفان څنګه چې صحابه نعوذ بالله بیوقفان دي، قمقل دي، سادهګان دي، نه پوهیږي په خپل نفع نقصان. نو ولی مونږ هم د دې په شان ایمان راوړو. وای دی خو دی هغه صحابه رضوان الله عنهم اجمعین ټارګټ کړه کوم چې مهاجرینو نبی علیہ السلام سره هجرت وکړو. ٹھیک شو؟ او خپل فصلونه پرې خو د خپل جیدادونه پرې خو د خپل تجارتونه پرې خو د نبی علیہ السلام سره هجرت مدینه منوره ته د ایمان د حفاظت د پاره او د ایمان د خورولو د پاره او د دین د خورولو د پاره وکړو. او بیا چې کله د مدینه منوره کوم مسلمانانو نو اغه ته انصار وای، چې کوم د مکه مکرمه نبی علیہ السلام سره اغه ته مهاجرین وای، چې کوم د مدینه منوره خپل او د دې مهاجرینو ملګرتیا وکړه او د دې مددونه وکړه نو اغه ته انصار وای. انصار نو دی د منافقانو د انصارو ته او مهاجرینو ته سفهاء وي، سفهاء ورته وي. ٹھیک شو؟ نو دلته کې ورته الله پاک فرمایي و اذا قيل او کله چې ویل شي لهم د منافقانو ته امنو تاسو ټول ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امن الناس د خلکو ایمان راوړي. قالو هغوی ټول وای، دا منافقان ټول وای انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امن ایمان راوړي السفهاء د بیوقفانو قمقلانو جاهلانو نو مونږ هم د ایمان راوړو. نو الله پاک بیا خبردار کوي. ګوره دلته کې علامه نه خبردار او دلته بیا علا راغنو د دې علامه د خبردار الا خبردار انهم انما نبيام ګوره دلته بشکره التم بشکره او دلته بشکره. نو کم زه کم چې دا ان تاسو زده کول انما نه بشکا هم نه حقوي نو بشکا حقوي الا خبردار انهم بشکا حقوي هم السفهاء هم هغوی به وقفان دي. نو دلته دا دویم هم یو خو ان سره هم راغی، یو دلته دویم هم راغی د تاکید د پر راغی چې بشکا هم دا منافقان صفحا دي، دا بیوقفان دي، دا قمقلان دي، دا جاهلان دي. د دین علاوه بل هیڅوک جاهلان بیوقفان نشته چې دوی په خپل آخرت په ګټه او نقصان باندې نه پوهیږي. د دنیا د ارزي ګټه چې دا خو به کې الته کې مسلمانان چې مال غنیمت تقسیمین نو دوی هم پکې حاصل کی، الته چې کافران ته ګټه وشي نو دیم پکې محفوظ شي. لکه کافران چې دی خو د منافقانو خو د کافرانو د مسلمانانو د راز خبر کافرانو ته رسولي. اوس چې کافران سبا په مسلمانانو حمله کوي نو دا منافقان خو د مسلمانانو سره ځان ملګری کړي هو الته کافرانو ته پته چې دا منافق دی موږ سره مخکې ملګرتیا ده راشه دی پرې دا و د مسلمانان وخه. نو دوه طرفونو ته د خپل نفع لپاره کوشش کوي. نو دی اوس وای الا خبر الله پاک فرمای الا خبردار انهم هم السفهاء انهم بشکا حقوی یعنی دا منافقان هم السفهاء دی منافقان دا سفهاء دي. دا سفهاء د سفيه جمع دا جاهلان ته وای، جاهلان دی جاهلان او بیوقفان او قمقلان دي. ٹھیک شو؟ لیکن لا يعلمون هغوی ټول نه پوهیږي. لا يعلمون هغوی ته د دې علم نشته چې مونږ بیوقفان یو. د منافقانو ته د دې علم نشته چې صرف مونږ منافقان یو. دا مسلمانان دا صحابه دا خو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دوستان دي، د الله جل جلاله محبوب بندگان دي. ٹھیک شو جی؟
जगह कुरान के अल्लाह पाक फरमाई करे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू अशिद्दा वल्लज़ीन अवागा खलक माअहू چې د नबी علیہ السلام سره अशिद्दा علی الکفار د کفارو مقابله کې ډیر زیات سخت ولاړی جهاد د پاره او رحماء بینهم یو بل باندې ډیر رحم دي لدی ډیر مهربان دي ٹھیک شو دا غي صفات الله قران کې بیان کړ نو ځکه د منافقانو ته وایي چې ګوره د مدینه منورې منافقانو خلکو چې کوم يهوديان و غیره دی بزان مسلمانان ګړل دغه خلکو تاسو ټولو ته وایي چې ګوره دا ایمان وروړي څنګه چې صحابه ایمانو نو هغه به وایي انا امنو کما من السفهاء موږ د دې وقفانو په شان ایمان وروړو نو الله پاک ورته فرمایي الا خبردار انهم هم السفهاء هم دوی منافقان دي سفهاء دي هم دا منافقان سفهاء دي قمقلان بیوقفان جاهلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي ها اوس وګورئ مخکې وای و اذا او کله چې وګوره اذا دلته راغی ټول ځینو کې چې اذا راتلو د دې معنی را هر کله چې یا کله چې و اذا او کله چې لقو چې دا په اصل کې لقیو ٹھیک شو لقیو خو بیا دې کې تعلیل شو نو دا لقو ویل کېږي لقو ملاقات ته وای لقو لقاء ته وای ملاقات ته وای یو بل سره ملاوېدو ته وای نو و اذا لقو او کله چې لقو دی هغه ملاقات کوي دا منافقان ملاقات کوي هغه منافقان ملاويږي الذين هغه خلق سره چې و اذا او کله چې لقو هغه ملاقات کوي ملاويږي الذين هغه خلق سره چې امنو ایمان راوړي یعنی کله چې دا منافقان مسلمانانو سره ملاويږي قالو نو دا منافقان وای آمنا مونږ ایمان راوړې آمنا دا د جمع متکلم صيغه ده آمنتو معنی ما ایمان راوړې آمنا معنی مونږ ایمان راوړې او قال معنی هغوی او قالو معنی هغوی ٹھیک شو قالو هغوی وی د منافقان وی آمنا مونږ ایمان راوړې ٹھیک شو بیا وره و اذا لقوا او کله چې هغوی ملاقات کوي الذين هغه خلق سره امنو چې ایمان راوړي یعنی کله چې مسلمانانو سره ملاويږي دا منافقان نو بیا وایي قالوا آمنا مونږ ایمان راوړي خدا آمنا دی په خله باندې وایي د زړه نه وایي چې مونږ ایمان راوړی دا خبره دی په خوله باندې وای په جبه باندې وای د زړه نه اقرار نه کړي نو کله چې مسلمانانو سره ایمان والا سره ملاويږي نو دوی قالو آمنا مونږ ایمان راوړی و اذا او کله وګوره اذا بیا راغې او بیا راغې نو د دې معنی او کله چې خلو مزو یا مشو زی یا ملاویږي یا ځان لشي خلو معنی خالی شي هغوی یوازې شي هغوی ځان لشي الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره الی معنی سره او شیاطین دا د شیطان جمع ده د شیطان جمع او شیطان چې دا د شیطانون نه جوړ شوی شین طا نون شیطانون ماده شیطانون ده او شیطانون چې کنه دا سرکشی ته وای هر سرکشه ته او هر بلکاوون کی ته او هر دغلا پن والا ته ٹھیک شو هر نافرمانی کون کی تا شیطان وای کاغه انسانانو نوی که جناتو نوی من الجنه والناس کاغه د جناتو نوی او که د انسانانو نوی ٹھیک شو نو انسانانو کوم داسې شته نو دلته کې د شیاطین نه مراد شیاطینهم ای کبرائهم خپل مشرانو سره کبرائهم و رؤسائهم او خپل سردارانو سره شیاطینهم و اذا خلو او کله چې هغوی ځان لشي الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره یادې چې و اذا خلو په ځای باندې وایا و اذا مزو کله چې هغوی لاړ شي الی شیاطینهم خپل شیطانانو تلال شي خپل شیطانانو لار شي یعنی خپل کبراو لار شي خپل مشرانو لار شي خپل رؤساو لار شي سردارانو لا نو بیا شیاطین ما تاسو د شیطان جمع ده او شیاطین ایک کبرا یا رؤسا ٹھیک شو و اذا خلو او کله چې هغه ځان لشي الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره اوس وګورئ دا هم نه هم دا چې کله اسم سره ملو شي دا شیطان دا اسم دی
ٹھیک شو چې کله اسم سره د هم ملاو شي نه دی معنی به مونږه کو خپل یا خپلو او چې کله فعل سره ملاو بیا به مونږ داغي معنی کو هغوی یا ځان لوي نو بیا به مونږ هغوی معنی کو ٹھیک شو نو الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره و اذا خلو او کله چې د منافقان ځان لشي ٹھیک شو الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره چې کله دی خپل شیطانانو سره ملو شي نو قالو دا منافقان وای ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مع معنا سره او کوم معنا تاسو مونږ تاسو سره یو نو دلته کې ورلا فی الدین محذوف رو باسا ان معکم فی الدین مونږه دین نه حاصل تاسو ملګریو دی خپل شیطانانو خپل کافرانو ته وای ٹھیک شو نو قالو دا منافقان وای دا هغوی کې دا هغوی اشاره همدغه منافقانو ته ان بشک مونږه دا ان په اصل کې ان جمع نادنا نو ګوره درې نونونه شو نو یو نون هم تلری کو صرف د دې نون مشدد سره الف ولګو نو د دې ان معنا بشکا او د دې معنا مونږه نو دا به اوس مونږ د سې لیکل کېږي ان بشکا مونږه معکم تاسو ملګریو تاسو سره یو په دین کې مونږ فی العقیده په عقیده کې د کافرانو ته وای ٹھیک شو دوري واذا او کله چې لقو دا منافقان ملوشي الذين اغ خلق سره امنوا چې ایمان وروړي مسلمانانو سره صحابه سره چې کله ملوشي نو قالوا آمنا دوی وای مونږ ایمان وروړي واذا خلو او کله چې ځان لشي الى شیاطینهم الى کبرائهم ورؤسائهم خپل شیطانانو سره خپل مشرانو سره یعنی په يهوديانو کې چې کم مشرانو یا په کافرانو کې چې کم مشرانو لکه ابو جهل ابو لهب عتبہ شیبہ وغیرہ دی سره ملوشي یا الى رؤسائهم یا خپل سردارانو يهوديانو سردارانو سره ملوشي نو بیا غي تسوي قالوا مونږ هغوی وای یعنی دا منافقان وای ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مونږه معکم مع معنا سره او کوم معنا تاسو سره یو فی الدین او فی العقیده عقیده او په دین کې مونږ تاسو ملګریو مونږ مسلمانان نه یو انما بشک صرف وګورئ ماته سوی ان هر ځای کې معنا بشکا او دا ما چې ور سره ولګي نو دې معنا صرف تاکید د لپاره استعماليږي نو دا اوس منافقان وای د خپل کافرانو يهوديانو ته ان معکم بشکا مونږه مستاسو سره یو انما نحن مستهزئون انما بشکا صرف مونږه مستهزئ چې کنه استهزاء نه جوړ شوی استهزاء ټوکو ټقالو ته وای ټوکو ته وای خندا ته وای مسخري ته وای تمسخر ته وای نو استهزاء بیا مستهزئ معنا دا مستهزئ اسم فاعل صيغه ده او د دې معنا ده ټوکی کوونکې او مستهزئون بیا جمع ده دا اسم فاعل جمع ده نو دا منافقان وای و انما نحن مستهزئون بشک صرف نحن مونږه مستهزئون ټوکی کوونکیو پر مسلمانانو پسې ټوکی کو چې یاره مونږه تاسو ملګری یا مونږه ایمان راوړې خدا ورته په جبه باندې وایو چې مونږ ایمان راوړې نور حالانکه وي مونږ په دین او عقیده کې وي تاسو سره یو د خپل کافرانو خپل مشرانو ته وایي خو مونږه په مسلمانانو پسې صرف ملنډې کو صرف خنداګانې ورپسې کو صرف ټوکی ورپسې کو نو دی خو وای الله جل جلاله یستهزئ ټوکی کوي بهم هغوی سره یعنی الله پاک دوی له د ټوکو سزا ورکوي د دې مطلب دقه دی الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی ته یعنی دا کافرانو ته الله د دې ټوکو بدله ورکوي نو یستهزئ معنا اصل کې ټوکی کوي هغه ټوکی کوي یعنی الله پاک ټوکی کوي بهم هغوی سره خو الله پاک ټوکی وغیرہ نه کوي نو دلته کې د دې مطلب دا یجازیهم بالاستهزائهم یجازیهم الله هغوی له بدله ورکوي بالاستهزائهم د دې ټوکو د دې ملنډو کولو ٹھیک شو نو الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی ته ٹھیک شو ويمدهم لسم بدلا والله الله ورکي الله مهلت ورکي يمد معنا هغه مهلت ورکي نو ما ورته لیکلي هغه معنا الله نو الله مهلت ورکي هم هغوی ته مد يمد معنا مهلت ورکول زیاتول یا مهلت ورکول
ويمد نو يمد کی بیا هو ضمیر دی، هو ضمیر دی پکې، دغه هو ضمیر نه مراد الله جل جلاله دی. یمد الله مهلت ورکي، یمد هغه مهلت ورکي هم هغوی ته. نو مونږ اوس داسې نشو ویلی چې هغه هغوی ته مهلت ورکي، مونږ به ډایرکټ داسې وایو ویمد او الله جل جلاله مهلت ورکي هم هغوی ته، دغه منافقانو ته. ویمدهم او الله هغوی له مهلت ورکي، هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، دا هغوی سرکشی کې، دا هغوی گمراهی کې. ٹھیک شو؟ سرکشی طغیان دا سرکشی ته وایي، سرکشی کې. ٹھیک شو؟ نو الله جل جلاله هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، طغیان سرکشی ته وایي، هم معنا ده د هغوی او فی معنا ده کې، فی طغیانهم د هغوی سرکشی کې. نو ګورئ دا طغیان مضاف ته، مضاف، او دا هم چې دی دا مضاف الیه دی. نو اول به مونږ د دې مضاف الیه معنی وکړو. د مضاف الیه معنی د هغوی او طغیان معنی د سرکشی نافرمانی او فی معنی رکی. نو ويمدهم او الله هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، دا هغوی په سرکشی کې، دا هغوی په نافرمانی کې، دا هغوی په نفاق کې، دا هغوی په دغلاپن کې، دا هغوی په دو پړیزتوب کې، یا دا هغوی په هغه دوروخی کې الله هغوی له مهلت ورکي. یعمهون، یعمهون دا د عمه یعمهون جوړ شوی دی، او یعمه معنا سرګردانه شوی ګرځي یا حیرانه ګرځي، دی اوس حیران دي. ٹھیک شو؟ نو یعمه حدیث مفسرین لیکلی دي وای العمه، العمه فی البصر، العمه فی البصر. عمه چې کنه عمه دا دا عمه، عمه دا عمه چې کنه عمه دا چې پستر ګړون وی هغه ته عمه وای. او عم هو چې کنه عم هو، عم هو چې په زړه باندې ړوندي کنه، چې په زړه ړوندي هغه ته عم هووي. نو یعمهون هغوی یعمهون و یترددون، یترددون هغوی په تردد کې دي، هغوی په شش و پنج کې دي، هغوی حیران او پریشان دي. نو مفسرینو د یعمهون دغه کړی دی، معنا کړی ده چې چا نه لاره ورکه شي کنه، لاره څوک چرته روان دی لاره ته ورکه شوه، اوس یو ځای کې سرګردانه پریشانه ولاړه چې څه وکړم، کوم اړخ ته لاړ شم. نو دوی هم دقه شان الله سرګردانه او پریشانه کړل. نو او د دې دا چې کوم منافقت و د نفاق نه دوی دومره تنګ شو، دومره تنګ شو کنه. یعمهون الله په کوئی دوی سرګردانه شوي ګرځي، دوی حیرانه ګرځي چې اوس موږ څه وکړو، کفر طرف ته لاړ شو که اسلام طرف ته لاړ شو، دواړو طرف ته د تلو لار راته نه معلومیږي. نو دلته کې دا کوي. ټیک شو؟ الله جل جلاله یستهزئ هغوی یعنی ټوکی کوي بهم هغوی سره. نو ټوکی کوي مطلب معنا به داسې مونږ نه کوو. الله جل جلاله یستهزئ د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی لا څه بدله ورکوي. ویمدهم الله دوی له مهلت ورکوي په دغه طغیانۍ او په دغه سرکشۍ او په دغه نفاق کې ورله مهلت ورکوي. دقه ټوکه ده، دقه د ټوکې بدله ده. فی طغیانهم دا هغوی په سرکشۍ کې، دا هغوی په نافرمانۍ کې. یعمهون هغوی سرګردانه او پریشانه ګرځي، حیرانه ګرځي چې اوس موږ څه وکړو، کوم اړخ ته لاړ شو، نفاق طرف ته لاړ شو او کنه دی خوا د اسلام طرف ته لاړ شو، دواړو طرف ته د تلو لار راته نه معلومیږي. نو یعمهون الله دې پریشان او سرګردانه کړل. اولئک هم دا هغه خلق دي، اولئک هم دا هغه خلق دي الذين کوم چې اشتروا معنا هغه واغستو، هغوی واغستا الضلالة گمراهی بالهدى د هدایت په بدله کې. ٹھیک شو؟ د کافرانو د هدایت په بدله کې گمراهی واغستا. نو ته اوس په ما اعتراض کولی شي چې دوی هم مؤمنان نه و کنه چې ایمان یې پرېښودو او ګمراهي واغسته، دوی په هدایت نه و کنه. نو یاد وساتئ دوی په ژبه باندې کلمه ویلې وه کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته خو به کتل کنه، د مسلمانانو صحابو مجلس کې خو به کېناستل کنه. نو دوی اسلام ته ډېر قریب ډیر نږدې و چې دوی ایمان راوړی و، خو دوی د خپل نفاق د وجې نه الله ګمراه کړل.
نو څه کوي اولئک الذین دا هغه خلق دي کوم چې اشتروا واخستله الضلاله گمراهی یعنی گمراهی اختیار کړه بالهدى د هدایت په بدله کې هدایت پرې خو دو دا ایمان پرې خو دو دا په جبه چې کوم کلمه ویلا هغه پرې خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې به قتل دای پرې خو دو صحابه مجلس کې بچ کې ناس دغه پرې خو دو او ضلالت گمراهی واغستا ٹھیک شو نو اشتراو معنا را اشترا یشتری اشتراء معنا را اغستل بیع او شراء خلک کوئی بیع او شراء اغستل او خرڅول بیع خرڅول ته وي شراء اغستل ته وي نو اولایک دا هغه خلک دي الذين کوم چې اشتروا واخستل الضلاله گمراهی ٹھیک شو بالهدى د هدایت په بدله کې ف معنا را نو او ربحت معنا دا ګټه وکړه ما ربحت ګټه ونکړه هغه ګټه ونکړه تجارتهم دا هغوی تجارت یعنی ګټه ونکړه هغوی ګټه ونکړه تجارتهم په خپل تجارت کې کم تجارت کولو چې د دې تجارت سو د منافقانو تجارت سو چې د هدایت په بدله کې د هدایت په بدله کې د گمراهی واغستا نو هدایت پرې خو دو قیمتي ملغلره پرې خو دا او بیکار او ردی او پلیت شي واغستو نو دا تجارت د دې نقصان دی که فائدہ مند دی نقصان دی کنه چې خپل ملغلره پرې خو دی ملغلره او غنی واغستی ملغلره پرې خو دی او غنی واغستی جنت پرې خو دو جهنم واغستو د جنت خوشالیاں پرې خو دی د جهنم سزاګانی او جړاګانی او چغي او ویني او پی خپل کړه نو دا وګوره څومره بدترین ګټه دی وکړه ٹھیک شو نو د دې تجارت دی لګاټه ورنکړه بدترین نقصان وکړو نو دغه ته وای فما ربحت فمانه نو ما ربحت ګټه ونکړه تجارتهم د هغوی تجارت یا ګټه ورنکړه تجارتهم د هغوی تجارت دي چې رقم تجارت کو د هدایت په بدله کې گمراهی واغستا دا تجارت چې دی وکړو نو دې تجارت دی لګټه ورنکړه وما كانوا وما او ندي كانوا هغوی ټول مهتدین لار مندون کی هدایت یافته ندي دی هدایت یافته ندي او دیتا دا خپل نقصان وکړو او فائدہ ورته ایسو نشوله نو دا هغه خلق دي منافقان چې راغي تذکره وشو یو ځل مختصر لفظي ترجمه یو ځل وایو واذا او کله چې قیل ویل شي لهم د منافقانو ته هغوی ته یعنی د منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض زمکه کې قالوا هغوی وای دا منافقان وای انما بشک صرف نحنو مونږه مصلحون ټول اصلاح کون کیو صرف مونږ اصلاح کون کیو الا الله پاک فرمای خبردار انهم بشک هغوی هم المفسدون هم هغوی ټول فساد کون کی دي یادا سی وای بشک هغوی فساد کون کی دي ٹھیک شو الا خبردار انهم هم المفسدون د دې ټول معنا وکا د دې انهم نواخلا تر دې پورې ټول معنا وکا الا خبردار انهم هم المفسدون بشکا هم هغوی مفسدان دي فساد کون کی دي ولكن لیکن لا يشعرون هغوی په دې نه پوهیږي واذا او کله چې قیل اویل شي لهم هغوی ته یعنی د منافقانو ته امن دا د امر صيغه ماته سوي دلته ورته حکم شو امنو تاسو ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړئ الناس خلقو نو الخلقو نسوک مراد دي صحابه رضوان الله عنهم اجمعین مراد دي ځکه چې دا منافقین خود صحابه په زمانه کې وکنه او دا چې قران نازلېدو اوماغه وخو ٹھیک شو نو هغه وخت کې ایمان والا خلک سوکو هم صحابه نبی علیہ السلام سره بل خصوص نو الله پاک ورته فرمایل امنو تاسو ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امن الناس خلق ایمان راوړئ قالو هغوی ټول وی د منافقانو ټول وی انو منو آیا موږ ایمان راوړو دا حمزه چې کنه حمزه دا د نؤمنو ملګری نه دی ها دا حمزه ځان لري بل دی او دا نؤمنو ځان له صيغه ده حمزه معنا دا آیا اردو کې کیا نؤمنو هم ایمان لای کیا هم ایمان لای ان مطلب دا چې موږ ایمان نه راوړو د دې په شانته ٹھیک شو
نو دوی وی قالو دغه منافقانو وی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې آمن ایمان راوړې السفهاء سفها د سفی جمع ده د بیوقوفانو قمقلانو جاهلانو صحابه ته جاهلانو قمقلانو وی الله پاک بیا فرمای الا خبردار انهم هم المفسدون د دې ټول معنا به مونږ داسې وکړو ها انهم هم المفسدون بشکا هم هغوی د دې معنا زل تلی کما بشکا هم هغوی بیوقوفان دي او هغوی بیوقوفان دي بیوقوفان دي ٹھیک شو بشکا هم هغوی بیوقوفان دي الا خبردار انهم هم السفهاء بشکا هم هغوی سفها دي بیوقوفان دي قمقلان دي لیکن لا يعلمون هغوی نه پوهیږي و اذا او کله چې لقو هغوی ټول ملاقات کوي هغوی ملاویږي الذين هغه خلکو سره امنو چې ایمان راوړي چې هغوی ایمان راوړي قالو نو دا منافقان وایي آمنا مونږ ایمان راوړي و اذا او کله چې خلو هغوی ټول ځان لشي یوازې شي یا لاړ شي الی شیاطینهم الی کبرائهم و رؤسائهم خپل شیطانانو او خپل مشرانو او خپل سردارانو سره قالو هغوی وایي دا منافقان بیا د خپل سردارانو مشرانو ته وایي ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مونږ هم ستاسو ملګري یو فی الدین په دین کې او فی العقیده او په عقیده کې مونږ هم ستاسو شان کافران یو هغه مسلمانانو سره اسې مسحري کو انما نحن مستهزئون انما بشک صرف نحن مستهزئون مونږ ټوکی کوون کیو مونږه د مسلمانانو پس مسخري کوون کیو دی پس ټوکی کوون کیو دی سره ملنډي کوون کیو الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکي بهم هغوی ته یعنی د منافقانو ته چې کوم مسخري کوي په مسلمانانو پسې کوم ملنډي کوي کوم ټوکې کوي مسلمانانو پسې نو الله دیله دغه منافقانو لا دغه ټوکو بدله ورکي څه بدله ورکي ويمدهم او الله هغوی له مهلت ورکي څه مهلت ورکي چې دوی نورم پر خپل سرکشي کې زیات شي ٹھیک شو فی طغیانهم د هغوی سرکشی کې د هغوی سرکشی کې د هغوی په نافرمانی کې د هغوی په نفاق کې یعمهون هغوی سرګردان شوي ګرځي یعمهون هغوی سرګردان شوي ګرځي یا هغوی حیرانه ګرځي یا هغوی پریشانه ګرځي ما خو تاسو وی یعمهون څه ته یعمه یعمهو چې چانه لار ورکه شي او هغه حیران او پریشانه ودرېږي چې زه اوس په کومه اخلاص شم نو دینم لار الله ورکه کړه او د اوس حیران پریشان دي چې اوس مونږه کافرانو طرف ته پاخه لاړ شو پاخه کافران شو او کنه پاخه مسلمانانو طرف ته لاړ شو دین الله لار ورکه کړه اوس مخکې وای اولایک هم دا هغه خلک دي الذين کوم چې اشتروا واخسته الضلاله گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې فما ربحت نو ګټه ورنکړه تجارتهم دا غوي تجارت وما كانوا مهتدين وما او ندي كانوا هغوی ټول هغوی ټول شو محتدین لار مندون کې ومکانو محتدین او هغوی لار مندون کې نشو هغوی په هدایت باندې نشو هغوی صحیح لار باندې روان نشو حیران او پریشان شو نو اوس په الله پاک بیا د دې آیاتونو نورسته د یو دو مثالونه د دې بیانای چې دا د دې مثال داسې دی نو امید ده تاسو په دې درس باندې به پوه شوي راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام